د مشر یو خبره وکړه چې کومه خالص ګوړی نو هغه به چای نه تورئ، کومه چې کمزورې ګوړی وي هغه به چې دی چای تورئ. نو دا یو علامه ده. نور داسې خاص علامات د دې نشته چې د ښه او د خرابې ګوړې په منځ کې فرق وکړي، تفریق وکړي. کاجي ریټ یې سره دړی په څو ده؟ دا 1100 کې دړی. تاسو وګورئ دا خیرې دی، دی ورته داسې واچولو او دا ګن چې دی د دې په ذریعې سره دې نه ټول کړلو. دا وګورئ کاکاجي که دې نه د اخیرې څوک ټول نه کړي نو د دې څه بیا نقصانات وي او د چیم خرابوي او جی ځکه کې پرخې توره مې ښه دلته کې دا زموږ یو ورور یو ځوان ناست دی، د ده کار څه دی، دی دا پوستکي رالي هلته هغه اور ته ور اولي او اور چې دی هغه مړ کېږي نه، هغه ورسره سیوا کېږي او هغه ګرموالی تپش چې دی هغه یې جاري ساتلي. بیا که زه تاسو ته ووایم دا یو کړی دی هغې ته دا اور بلیږي، دننه به اوس تاسو ورولمه چې یو ناپوهه کس یو نوی کس وي هغه ته به د ښه ګوړي څنګه پته لګي؟ داسې سلامې شته دی د دې څه پته نه لګي، دا پټ سیستم. او دا زمیندارو ته به پته لګي په دې ګاڼو کې چې کوم خلک کار کوي؟ نه نه لګي، چاته هم پته نه لګي چې دې کې چینی اچي کیمیکل اچي څه شي اچي، دا د دې پته نه لګي نه لګي دا لیبارټري نه راځي چې دا پور په څومره وخت کې راخیږي، د دې ټایمینګ څومره دی؟ دا 2 غنټې کې راځي، فکس 2 غنټې کې 2 غنټې په حکم کې ښه 2 غنټو کې چې دی دا پور راخیږي. یو من ګوړه به د څومره د پټي مطلب څومره پټۍ چې کرلی شي؟ د دې یو پور نه تقریبا 80 کیلو 85 کیلو ګوړه وځي. ښه د یو پور نه او په دې کې به څومره ګني والی کېږي ستاسو اندازې؟ 20 من والی کېږي. 20 من ګني او هغه چې دی د هغې نه کم شربت وځي هغه بیا په کړي کې راشي او د هغې نه څونه ګوړه جوړېږي؟ 85 کیلو 85 کېجي د هغې نه ګوړه جوړېږي. السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شومه. دا وخت په لار باندې روان وم نو یو ګاڼۍ مې صحیح کړله. ګاڼۍ څه ته ویلی شي؟ په کومه کې چې د ګنو نه جوس وباسلی کېږي د هغې جوسو نه بیا ګوړه جوړلی کېږي. نو بالکل دا پروسس زه تاسو سره شیر کول غواړم او مونږ هم راغلي یو چې ګرمه ګرمه ګوړه هم وخورو او که چېرې پور راخته و نو ګني به هم ګنده کوو. دلته زما کوشش دا دی چې زه دا ویډیو تفصیلي جوړه کړم او تاسو ته هر څه چې دی په ډیټیل کې وښایم. نو بالکل دا وخت په مونږ شروع کیږو. فرسټ اف آل دا غنی په پټي کې کرلی کېږي، بیا پاندونه کېږي، هغې نه پس دا غنی بیا والی کېږي، بیا دا ګاڼۍ ته او میل ته راوړلی کېږي. که زه تاسو ته ووایم نو په دې کې هم نمبر واري وي. هغې څه مطلب چې د ټولو نه مخکې چا غني راوړي د هغوی غني به مخکې پراتي، ورپسې بیا د نورو خلکو داسې ورپسې چې په سویم نمبر باندې ګاڼۍ ته چا غني راوړه د هغه غني به مخکې والی کېږي، هغې نه به مخکې ګوړه جوړېږي. اوس چې دی د دوی غنو د دې کس چې دی نمبر دی دا غني چې د چا دي بالکل دلته کې دا د شربت مشین دی. تاسو ته په نظر باندې راځي. که زه تاسو ته ووایم د دې غنو نه دې مشین په ذریعې سره جوس ویستلی کېږي او دلته چې دی بیا داسې یو پیپ جوړ شوی دی. دا پیپ تاسو وګورئ مکمل، دا دلته کې جوس دی نه وځي، دا وګورئ دې ته یو نلکه دا جوړه ده، دلته بیا جوس راځي او بالکل دې پیپ ته چې دی لاره ورکړې ده، دا پیپ دننه تللی دی. تاسو به دننه بوزم تاسو ته به هم پته ولګي چې دا په کومه انده باندې دا جوس هلته ځي او څنګه سټور کېږي، نو هغه به هم تاسو ګورئ. او دلته کې که زه تاسو ته ووایم دې مشین ته یو جنریټر لګولی دی او دې کې تیل اچوي، د دې په ذریعې سره دا مشین تاویږي او هغه ګنو نه چې دی د دې په ذریعې سره جوس وباسي. له خیره سره دا زه دننه ګاڼۍ ته ور روان شوم. ګیر چاپېره که تاسو وګورئ ګني پراته دي، خو که زه تاسو ته ووایم کومو ګنو نه چې جوس وځي د هغې هغه پتري کومه پوستکي چې پاتې شي هغه بیا په ځایونو کې خور کړي دي. د دې مطلب څه دی چې کله دا اوچ شي دا یو داسې ټوپکې د دې نه جوړ کړي، دې باندې هلته ګاڼۍ ته بیا اور بلی، ړومبی هغه اور له بوزمه. دا وګورئ چې هغه پوستکي دلته راچلېدلي دي، دا تاسو ته په نظر راځي. دا چې کوم پوستکي اوچ وي په هغې باندې بیا کسان مختص کړي وي هغوی دلته دا راچلی لکه هغه ځینې دا اوس راچلوړي دا بالکل اوچ دي. دلته کې دا زموږ یو ورور یو ځوان ناست دی، د ده کار څه دی، دی دا پوستکي رالي هلته هغه اور ته ور اولي او اور چې دی هغه مړ کېږي نه، هغه ورسره سیوا کېږي او هغه ګرموالی تپش چې دی هغه یې جاري ساتلي. بیا که زه تاسو ته ووایم دا یو کړی دی هغې ته دا اور بلیږي، دننه به اوس تاسو ورولمه. دا له خیر سره زه دننه ور روان شوم او بله درته دا خبره هم کول غواړم په کومه ورځ چې باران وي په هغه ورځ ګاڼۍ بند دی. د هغې ریزن دا دی چې خشاک لون وي خشاک وچ شوي ني.
دا له خیره سره مونږ ور روان یو. دا شازیب خان کم چې ما سره رالی دی دا بلال خان دام زما انډیوال دی. مونږ درې واړه چې دی دا وخت ګاڼۍ ته رالیو. دا له خیره سره زه انټر شولم. ماشاءالله دا تاسو وګورئ. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. دوستان د ټول نه پیله خو به تاسو ته زه دا ویل غواړم بهر چې کوم رور ما تاسو ته وښودلو کم چې اور بلولو او هغه ګرموالی مطلب ګرموالی چې جاري وي چې دې کړي ته تپش ورکوي او دلته په دې کړي کې شربت وي هغه چې دی یشیږي. نو د دوی دلته زمونږ مشران دي د دوی نه به تپوس کوو چې پور په څونه وخت کې راخیږي د دې ټایم څومره دی. خو یو خبره بل هم ضروري ګڼم چې تاسو ته یې کول غواړم هغه دا چې کوم جوس ویستلی کېږي هغه کوم پیپ چې ما تاسو ته وښودلو هغه پیپ دا دی. دې ډرم کې جوس سټور کېږي. کله چې دا جوس سټور شي نو دلته کې دا وګورئ دا د ربړ یو خلطه شانتې جوړه کړې ده چې دا پور راوخیږي او دا خالي شي نو دا بیا د جوسو ډک کړي هلته مشین سټارټ کړي او د دې په ذریعې سره دې کړي ته دا شربت چې دی دا جوس چې دی دا ور واچئ. دوستانو دلته څه ضروري معلومات تاسو ته درکول غواړم چې هغه به دلته په دې ګاڼۍ کې یو مشر مونږ سره موجود دی. هغوی نه به هغه معلومات زه رالم او تاسو ته به په دې ویډیو کې وړاندې ایږدم. کاکاجي السلام علیکم. کاکاجي څنګه یې صحت مو ښه دی؟ کاکاجي مونږ ته تاسو دا ووایي چې دا پور په څومره وخت کې راخیږي د دې ټایمینګ څومره دی؟ دا 2 غنټې کې راځي. فکس 2 غنټې کې 2 غنټې په حکم کې ښه 2 غنټو کې چې دی دا پور راخیږي. یو من ګوړه به د څومره د پټې مطلب څومره پټې چې کرلی شي؟ د دې یو پور نه تقریبا 80 کیلو 85 کیلو ګوړه وځي. ښه د یو پور نه او په دې کې به څومره ګني والی کېږي ستاسو اندازې؟ 20 من والی کېږي. 20 من ګني او هغه چې دی د هغې نه کم شربت وځي هغه بیا په کړي کې راشي او د هغې نه څونه ګوړه جوړېږي؟ 85 کیلو 85 کیجي د هغې نه ګوړه جوړېږي. بالکل دا کړي پسې چې هلته اور هم سټارټ دی. دا کاکاجي تاسو ته دا معلومات هم درکړل او دا ضروري معلومات او په دې کې پټې خبرې چې هغه یو عام او نوي کس ته پته نه وي. کله چې دا پور راوخیږي دوستانو دا سمسه ده د دې په ذریعې دې کړي نه دې ته هغه پور مطلب بدلیږي چینج کوي دې ته دلته چې بیا یخ شي داسې ګوړه ترې جوړېږي. او بل دا چاڼی دی وګورئ چې دا د دې په ذریعې سره ترې خیرې ټولېږي کومه بره چې ګند من راټول شي دا تاسو وګورئ دا خیرې دی دی ورته داسې واچولو او دا ګند چې دی د دې په ذریعې سره یې دې نه ټول کړلو. دا وګورئ کاکاجي که دې نه دا خیرې څوک ټول نه کړي نو د دې څه بیا نقصانات وي؟ او دا چیم خرابوي او جی ځکه کې پرخې توره مې ښه دلته کې یو ټوکری ورته ایښې ده په دې کې دا خیرې اچوئ دا خیرې بیا څه داسې استعمالیږي په څه کې؟ نه داسې استعمال نشته. دا تویوئ؟ دا غردو ښه دا تویوئ بیا ښه دا وګورئ دا هغه خیرې دی دا چېرته سیټ ته بیا تویوئ او دا پور له خیره سره دا 2 غنټو کې یو پور راخیږي او 85 کیجي چې دی د یو پور نه ګوړه جوړېږي. ګوړه تاسو هم وګورئ دا بالکل اوریجنل او سپیشل ګوړه دلته کې تیاریږي. کاکاجي دا ګوړه چې تیار شي دا بیا تاسو چرته وړئ؟ دا دلته هم خرڅېږي زموږ ګوړه ټوله دلته خرڅېږي دکانداران یې وړي. ښه جي او دلته دا کورونه والے وړي موږ منډۍ ته داسې خاص نه وړو دا خالص سیج دی که نه. ښه جي کاکاجي یو بل معلومات درنه کول غواړم چې یو ناپوهه کس یو نوی کس وي هغه ته به د ښه ګوړې څنګه پته لګي دا سلامي شته ده دی؟ د دې څه پته نه لګي دا پټ سیز دی. او دا زمیندارو ته به پته لګي په دې ګاڼو کې چې کوم خلک کار کوي؟ نه لګي چاته هم پته نه لګي چې دې کې چینی اچي کیمیکل اچي څه شي چې دا د دې پته نه لګي دا لیبارټریم نه راځي. استعمال کې بیا پته لګي لکه چې په خې پکې شربت پکې کې وروسته بیا پته لګي خو داسې پته نه لګي. هغه هم د خوند نه د ځکه بیا پته. ښه جي ښه د چینو چې به تورېږي د خالصې ګوړې چې به نه تورېږي. صحیح ښه دوستانو دې مشر یو خبره وکړه چې کومه خالص ګوړی نو هغه به چای نه تورئ کومه چې کمزوري ګوړه وي هغه به چې دی چای تورئ نو دا یو علامه ده. نور داسې خاص علامات د دې نشته چې د ښه او د خرابې ګوړې په منځ کې فرق وکړي تفریق وکړي. نو بس دا ګوړه تاسو کتی شئ دا وخت ریډي شوې ده. کاکاجي ریټ یې سره دړۍ په څو ده؟ دا 1100 کې من به په څو راځي جي؟ 11,000 دړۍ دا سوري من او په 1100 دړۍ په 1100 دړۍ چې دی دلته کې ګوړه میلاویږي او هر څه ستاسو د وړاندې د نظر وړاندې دا تاسو کتی شئ. که څوک اخیستل غواړي نو که کاکاجي نمبر شیر کول غواړو بالکل تاسو سره بیا شیر کم رابطه هم ورسره کولی شئ او د دې ځای معلومات هم ترې وکړم چې دا کوم ځای کې موجود یو. کاکاجي د دې ځای ته کوم ځای ویلی کېږي؟ مردان بایپاس باندې
کوم ځای دی؟ مرحبا ټاون سره. موبایل نمبر د چا شته؟ 0315 36 35 693 د دې لالاجي نمبر دی. بالکل که تاسو ته چېرته اوریجنل سوچه ګوړه پکاري رابطه کولی شئ، تاسو ته بالکل میلاویږي. او دا ایډرس مې در سره هم شیر کړلو، دلته ویزیټ هم کولی شئ، راتلی شئ، هر څه به ستاسو د وړاندې وي. نو بس دا څه وړه شانتې ویډیو وه دا علاقایي ژوند باندې. کلي علاقو کې داسې قسمه ژوند دي، داسې قسمه طریقې چې دی خلک اپناوي. میل کې ته چیني وباسي، خو خلک چې دی دا زیات خوښوي چې دلته کې راشي او دې نه ګوړې وباسي. اوس هم په څه علاقو په څه دیهاتو کې داسې پروګرامونه چې دی جاري وي. زیاتتر ختم شوي دي، خو اوس هم مردان او 400 سیټ ته چې دی داسې طریقې کاري وي. نو بس دا تاسو وګورئ، دا مې د سره د ګاډۍ ټول مناظر شیر کړو، دا ګوړې مناظر مې د سره شیر کړو. په ګاڼۍ کې څه کېږي، څنګه طریقې کار وي، هغه مې تاسو ته وښوله. امید لرم چې ویډیو به م خوښه شوي. دوستانو که ویډیو م خوښه شوي، ویډیو لایک کوئ، شیر کوئ، پیج د سره مست فالو کوئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي. اوس ماله په دې ویډیو کې دلته اجازت راکئ. انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي ښکلي ویډیو کې میلاویږو. د لوی الله په امان.